تماشه د بس خلو ته دی لوېدلی چې ګورم هر ځوان یې په چکر کې اچولی په څوارلس زره کسه کې پنځو کسو لیدلی دا پیر دی اسامه دی که پیری دی که انسان دی ای ګلان دی ګلان دی ګلان دی ګلان ګلان دی ګلان دی ګلان دی ګلان رمه د تماشه ده په سخلو ته دی لوېدل چې ګورم هر ځوان یې په چکر کې اچول په څوارلس زره کسه کې پنځو کسو لیدلی دا پیر دی اسامه دی که پیری دی که انسان دی جانان دی جانان دی جانان دی جانان جانان دی جانان دی جانان دی جانان او عتیق خان او طاهر والا صفا به یایو انشاءالله ضرور به وایو او امام عددي هغه ستر بازوي هغه فرمایش کړی دی فالې جرزو پنځه سوه کسانو به له ما کړی تپوس وي چې دا سړی به څوک او د کوم لایق به دوست وي چې نوم یې د ګلان دی نو د ګل رنګه به پوست وي نو زه خو هر څه خبر پاکستانی دی که افغان دی ای ګلان دی ګلان دی ګلان دی ګلان ګلان دی ګلان دی ګلان دی ګلان رمه د تماشه ده په سخلو ته دی لوېدل چې ګورم هر ځوان یې په چکر کې اچول په څوارلس زره کسه کې پنځو کسو دا پیر دی اسامه دی که پیری دی که بلا دی di mama di mama di mama di mama di mama di mama پرون می وته ویل چې چوپ سلیوانیا پاگل بسې تبا بسې لاس واخله دا ګیا والله خیره معلوم که دا ګلان له کومه ځایه و د چا د سترګو تور دی او پر چا باندې تاوان دی ما ول ګلان دی ګلان دی